چاته څه دم نه دی معلوم بل نبه لپڑے زنجور لپڑے زنبور بتکی ضرور دا اوس کومه جمع په دې ته پوه شوې دا به اوس کومه جمع ده لمبړې یې بل دم زه غواړم چې دا دم ته دلته وځه ټولې واوري حاجي صاحب که خفه کېږي دلته راشه د ده دم ډېر ناشنا دی او دلته ووایه چې دا ملګري دې ویم ني دا کیمره دلته به تا وکړي نه دلته به ووایي دلته به راشي دلته راشه داسې راشه داسې راشه دا سپای دا سپای دا سپای دی دا سپای او دې ته راشي خفه نه شي چې ټول واوري دا ډېر ناشنا دم دی دا جی دا په دې میلو کې به اکثر د پړوګان لګي وکړه دا ماران به یې راکوله نو هغوی څه دا یو نه ما تپوس وکړو نو هغه راته دغه شروع مې یاره ته څه وایي نو هغه داندان بستم زبان بستم مقام بستم معلوم قسم خدا داری دیم قسم استاد داری سوم قسم پیر داری چهارم قسم پیر دستگیر داری پنجم قسم شیخ ابراهیم خلیل الله نفیس فی تشهدت بر شامات و بستن دی که مار کالا نگی کس کی مار گوگلیشن گوگلش کر ملی سوکل کاله لاگا گوگل چلیر سوکل کاله لاگا تور مار شامار مار لورسر مار چم چمار کم چمار گوگ بار پتا مار او د دې ډملاري مچه دا دم مکتپاو دغه والی چې واړو وی به زلک زلزلک سلطان پیغمبر لک ډمډار مچه چوف نو دا په چوف مونږ به د مچانو دم جزاك الله جزاك الله یو دا دم دی چې دا اوس په کومه ژبه کې د اول دا معلومول غواړي بیا به وروسته بیا بله مسله کوو چې دې ژبه باندې څوک پوهېږي څوک نه د هغه ژبه څوک نشي معلومولی دا کومه ژبه کې نو د دم دپاره موږ څویم شرط ذکر کوو دویم چې دا په عربۍ ژبه کې یا په داسې ژبه کې چې معنی واضحه او معلومه وي ښه دریم شرط دا عقیده به ساتي څوک چې دم اچي او په چا چې دم اچولی کېږي چې دا دم په ذات خود چاله شفا نشي ورکولی شفا ورکوونکی څوک دی هغه الله دی څلورم شرط ورسره دا زیاتي ولګو چې په دې کې به شرکي الفاظ په دې کې به حرام کارونه په دې کې به بدعات نه وي لکه حرام کار دا شو چې یو زنانه لاړه شي په یو کس پسې چې هغه دمونه اچي او دا زنانه یوازې د ده سره ناستی په کمره کې او دی پې دم اچي دا حرام کار دی یا د پردۍ زنانه په جسم باندې لاس یې ښوده دا حرام کار دی یا د دې نه یو داسې تجارت جوړول په دې کې په دروغو دغه دمونه راویسته چې دا د پلاني شي دم دی دا د پلاني شي دم دی دا ناروا او حرام کارونه دي کله چې پکې دا کارونه نه وي نو بیا دم اچول څه دي جایز دي څو شرطونه شو څلور ځان سره یاد ساتئ چې یو به د هغه اذکارو باندې چې قرآن او حدیث نه دویم په عربۍ ژبه کې به یا په هغه ژبه کې چې ته پې پوهېږي او دریم شرط دا شو چې دا عقیده به وي چې اصل شفا ورکوونکی الله دی څلورم چې دا د حرام او د شرک او د بدعاتو او د خرافاتو نه به پاکي نو دې نه بعد بیا ته دم اچولی شي دلته دا وي حدیث د بریده کې دا دی چې دم انسان اچولی شي من عین او حمه چې یو سړی نظر شي او یې څه شی وچیچي مسله د نظر زمونږ په ملک کې ډېر خلک داسې دي ګمراهه چې هغوی دا وی نظر اثر نه لري او د دې نه منکر دي د دې نه منکر دا منکر دي د قرآن او د حدیث نه ځکه چې صحیح حدیثونه دا مسله ثابته ده چې نظر اثر کوي لکه دا حدیث ته وګوره د بریده دا حدیث ته وګوره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې نو پیغمبر نظر ذکر کوي یو سړی چې نظر شي نو چې نظر اثر نه کوي بیا پیغمبر ولې دا خبره ذکر کوي
وی تاسو وایئ چې یو سړی بل چاته وګوري او دی نظر کو نو وی تاسو خو شرک وکړو دعوی وی د توحید کوئ په خپله پرېوتئ په شرک د الله نه علاوه وی څوک څه کولی شي نو څنګه یو سړی راولګېد دی نظر کو جواب موږ دا نه دي ویلي چې دا نظر په خپل اثر کوي موږ دا وایو دا نظر اثر کوي د چا په اجازت سره د الله په اجازت سره داسې ډېر خلک شته چې یو سړي ورته ښه نیغ نیغ کتلي دي او نه د برکت دعا غوښتلې ده نه ماشاءالله ویلي او ښه قصدن عمدن خو هغه نه دی نظره شوی ولې نه یې نظره شوی الله نه ده غوښتلی او ډېر داسې دي چې نظره شوي نو نظر حق دی نظر څه دی حق دی حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي یو حدیث کې داسې دي وایي په دې قبرونو کې چې ډېر پراته دي د نظرونو د لاسه پراته دي نظر د لاسه سړی مړ کېږي هم ګورئ یو حدیث کې دا هم دي چې نظر اوخ پتیلې ته رسوي انسان مخبرې ته رسوي نظر ډېر نقصانات دي یو سړی چې تا ولیدو او د برکت دعا دې ونه کړه نو شیطان خبیث ته موقع میلاو شوه هغه مخکې شو د الله په اذن سره دا اثر وکړو الله په اذن سره دا پکې شرط نو نظر حق دی ثابت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیثونو کې چې او دا حق دی او دا نقصان رسوي د چا په اجازت سره د الله سبحانه وتعالی په اجازت سره دا نقصان رسوي نو که یو سړی نظر شي په هغه باندې دم اچولی شي بیا دا به ته فایده ذکر کړمه چې یو انسان نظر شو په ده باندې دم اچي نو یو طریقه یې دا ده چې ته پرې دغه قرآني آیات او اذکار او دعاګانې دا وې الله به له شفا ورکړي دویم دا چې دغه کس اودسو کې یو لمبې او دغه اوبه ته استعمال کړي بیا په چا چې دي صحیح په چا چې دي شکي چې او دې سړي کېدی شي زه نظره کړی یم هلته زموږ د پښتنو یعنې ځان له جاخه کتې دي که د ورته ووایي چې په تا مې شک دی په دې کې څه حرج نشته کله ناکله پلار ګورې خپل بچی نظره کوي د خپل زوی ته وګوري ډېره مینه یې پرې راشي د لور ته وګوري مینه یې پرې راشي نظره یې کوي نو ولې پلار د بچو دشمن دی نه دی کله ښځه خاوند نظره کوي او خاوند کله ناکله ښځه نظره کوي استاد چې دی کله شاګرد نظره کوي شاګرد کله څوک نظره کوي استاد نظره کوي نو دې څه د یو بل دشمنان خو نه دي دا کوم چې ما ذکر کړو نو لازم نه ده خو داسې کېدی شي په یو سړي باندې ستا شک راغی لکه اوس ته د علامات ته باندې راښکاره شو چې یاره نظره شوی یم څنګه نظره شوی یاره بلو دغه پلانې راغلی و ډېر صفتونه یې کول نو داسې دشمني نه ده انسان د هغه صفتونه کړي دي او د برکت دعا یې نه ده غوښتلې راشه هغه ته به ووایم نو که څوک تا ته دا ووایي چې زما په تا باندې شک دی نو په دې باندې دشمني ورسره مه کوه هېڅ خبره نه وروره وایه زه به اودس وکړم دا اوبه استعمال کړه دغه شان یو ځای چې د هغې نه د هغه اثر واخیستی شي لکه اوس یو سړی دی هغه ته مخامخ ته نه شي ویلی د هغې بله طریقه علما بیانوي زما موضوع دلته دا نه ده کنې ما ته اوس تفصیل بیانو چې ته به هغه سړی څنګه معلوموې چې دی چا نظره کړی د هغې لپاره خپل علامات دي انشاءالله به چې د بل وخت کې بیا بیان کړو خو اوس یو سړی د غوسه کېږي که تا ورته ووایي چې په تا مې شک دی نو ده سره څه وکړم د ده څه اثر پیدا کړي داسې لکه دی یو ځي ته تا راوغوښتو یو پروګرام ته دې راوغوښتو او دی ورکولوئ ده په دې موټي باندې لاس کېښو په دې باندې کپړه راښکوده بیا هغه نچوړول په اوبو کې او دغه اوبه استعمالول او څکل اگر که دا لږ ګران کار دی خو بیا هم علاج دی انشاءالله نو په داسې طریقه باندې د هغه سړي نه اثر اخیستی شي چې هغه غوسه کېږي په دې باندې چې ته ورته مخامخ ووایې یو سړی دې نه خفه کېږي مخامخ ورته ووایه یاره خفه نه شي خو ما ته داسې ښکاري که تاسو نه خفه کېږي نو هېڅ خبره نه اوس یو سړی دی که دې ورته ووایي کېدای شي ګزار د باندې وکړي بس داسې بس څه دي ګزار د باندې وکړي نو دغه جګړې نه ښه دی ته داسې طریقه وکړي بله خبره دا ده چې کله یو شی ویني او مینه دې په ډېره راشي یا په تعجب کې دې واچي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د برکت دعا به غواړي بارک الله الله دې بیا پښتو کې ووایه الله دې پکې برکت واچي ما شاء الله تبارک الله تبارک الله نه الله دې پکې برکت واچي زموږ د ډېرو پښتنو باندې نیغې سترګې هلکه ماشاء الله زما نظر نه لګي دغه شی هلکه ووایه ماشاء الله تبارک الله زما نظر نه لګي قصدا عمدا د برکت دعا به نه کوي
که ته سپینې کپړې واچي او په دې بازار کې تېرېږي دی به دشي 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 بیا تا پسې به سر هم دشي راواړي که په ښکلې ګاډي کې ناست دا سر به دشي راواړې ده ته خوار دې زوی ته وګوره پرون وي ډوډۍ نه و نن دی په جیب کې ناست دی که کور دې جوړ کړو دنګ او غټ د هر یو برازي ننداره به کوي دا د غلا په مال به جوړ شوی نو ځکه د سره خپل څه نه او داسې دا زمونږ د دې خلکو حقیقت ته یې ورې خو دا ټکی نه وایي چې الله دې پکې برکت واچوي دا عادت په دې عربو کې ډېر مزېدار دی دومره مالداره سړی به تېر شي چې کروړپتي لکپتي وي او د ده په هېڅ پروا نه او که تا ورته ووایي چې دی مالداره دی نو په جواب کې وایي الله دې وله ښه ډېر ورکړي وایي او که تا ورته ووایي چې غریب دی نو الله دې د په حال باندې رحم وکړي ټولو حالاتو کې دعا وغوښته زمونږ که دې ورته ووایي چې غریب دی هسې ځان غریب کړی د سره چې کم مال نه وي ته نه یې خبر که دې ورته ووایي دا مالدار دی وایي زه یې پېژنم نهر پرونه پورې څه نه و نن دی وایي زه مالدار یم نو په یو حال کې تا ته دعا نه کوي دا زمونږ د قوم او زمونږ د پښتنو د یو غلطي ده چې د ځان نه لرې کول پکار دي په دې باندې به دا حدیث ودرو چې سعید بن جبیر تپوس وکړو د حسین نه چې دا کم حدیث دی هغه حدیث دی شعبي ویلی دی وی شعبي کم حدیث ویلی وی شعبي د بریده نه ویلی دی بریده دا حدیث ویلی دی نو بیا ورته سعید بن جبیر وایي چې دا خو دې ښه کار کړی دی چې یو سړی عملو کې په هغه خبره چې کومه اورېدلي او په دقه ځي ودرېږي موږ هم په دې ځای ودرېږو روان درس کې به ته دا ځای یاد یې که نه به یاد څنګه چې روان درس کې بیا دغه تفصیل د اول نه شروع کوم کوم چې اوس وشو چې تاسو ته یاد چې دوی دا مجلس او په دې کې دا حدیث بیان شو مخې ته بیا سعید بن جبیر خپله خبره کوي هغه یو بل حدیث بیانوي چې هغه حدیث نه به دا ثابتوي چې څوک توحید د زړه د کومې نه ومني او د اخلاص سره ومني نو دی به جنت ته داخلېږي بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب نه الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د قرآن او د حدیث زده کولو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاسر سؤالي